هغه غږ چې په اورېدو یې هر څوک له ځان سره اخیست او زړه ته یې لار کوله، خو نور د تل لپاره غلی شو. د پښتو هنر یوه ځلانده ډیوا د طلایي غږ میرمن قمرګلې خپل اوږد مزل نه یوازې د پښتو موسیقۍ په برخه کې بلکې د ژوند په هره برخه کې پای ته ورسید او مړه شوه. مینوال او هممسلکه یې مرګ د پښتو هنر برخه کې یوه لویه ضایع بولي او په مرګ یې خواشیني دي. نوموتی سندرغاړی او هنرمند نعیم توری یې کړی خدمت ستایي او وایي چې د هغې دا تشه به بیا هیڅکله هم ډکه نه شي. قمرګل او زاخیل استاد چې څوک پښتو موسیقي پیژني هغه زاخیل استاد او قمرګله بیبي هم پیژني. قمرګل او زاخیل استاد یو داسې رنګ پرېښی دی د پښتو موسیقۍ باندې چې هغه به په راتلونکي ډېر وختونو کې یادېږي. دې نه مخکې به زه دا ووایم اوس هم چې موږ کینو نو موږ د زاخیل استاد هغه د موسیقۍ تارونه او هغه د آهنګونه د قمرګل بیبي او هغه لکه تمهید د موسیقۍ اول پیل چې موږ کوو نو د هغې خوږو طرزونو نه موږ کوو، کمپوزونو نه موږ کوو. دا ډېره لویه غټه حادثه وه په دې دور کې، په دې جدید دور کې ډېر ولسونه په قمرګل بیبي خفه دي او خفه به وي. هغې موږ ته یو ښکلی میراث پرېښی دی او دې سره به پښتون ولس افغان ولس چې دی نو هغه به مشغول وي او د هغې خاطرې به یادوي. د پښتو موسیقۍ یو بل سندرغاړی هارون باچا د هغې دا اوږد مزل او خدمت کمساری بولي او زیاتوي چې د هغې د کامیابۍ راز د نوموړي د خوند محمدین زاخیل په ملتیا او هڅې کې وو. ګورو چې ډېری هېوادوال ډېری پښتانه خفګان څرګندوي او دا ځکه چې قمرګل بیبي لسیزې پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ. موږ ته ډېرې په زړه پورې درنې او خوږې سندرې پرېښې دي او زه فکر کوم چې د هغې د سندرو د دې دومره ډېر ولسي محبوبیت تر شا د هغې د خاوند او د افغانستان د یوه نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمدین زاخیل لاس و. قمرګل بیبي د کډوالۍ ځینې کلونه په پېښور کې هم تېر کړي وو. هغه چې هلته ولاړه د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې د هغه وخت چارواکو هغه په ډېر درناوي او ډېر عزت هغه سټیشن ته وبلله او له هغې لږ تر لږه 2 پروګرامونه ثبت کړل چې پکې زیاتره د پښتونخوا د نومیالیو شاعرانو کلامونه هغې ویلي وو او موږ تر هغې وروسته بیا پوهېږو چې هغه کاناډا ته کډه شوه او همالته مړه شوه. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې عصر چې څومره سندرغاړي دي نو هغې خامخا د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نه شي. افغان هنرمند مبین وصال بیا وایي که میرمن قمرګله نشته خو یاد به یې تل وي او له راپاتې کمالاتو به یې نور زده کړه کوي. او فکر کوم چې داسې څوک به بیا را نه شي ځکه چې هر ګل ځان ته خپل بوی لري. نو میرمن قمرګله واقعیت ښه سندرغاړې او بیا د داسې یو شخصیت میرمنه وه چې محمدین زاخیل په خپل ځای ډېر یو غټ هنرمند و، ډېر ښه کمپوزر و. نو میرمن قمرګله واقعیت چې د ډېر قدر وړ ښځه وه او غټه هستي وه، موږ د لاسه ورکړه. خو بس بهتره خبره دا ده چې د چا یو څه پاتې شي، د دې اواز انداز دا بیا مو بل چا کې ونه لید. زه چې په تورو سترګو توره ځکه مورې مورې ځوانې مې ګورې. قمرګله د افغانستان ننګرهار ولایت د شګۍ ولسوالۍ کې نړۍ ته راغله او له همدې ځایه د افغان او پښتو موسیقۍ لپاره یوه ځانګړې تحفه وه. هغه په 7 کلنۍ کې سندرو ته راغله او په خپل جادوګر غږ یې ډېر ژر د خلکو پام ځان ته راواړوه او د افغاني موسیقۍ لپاره یوه ځلانده ستوري پاتې شوه. په ما مینه سترګې د سرې دي نن د ډېر ژړلي دي نه. دا هغه شاعریز بند و چې د اول ور لپاره د هغې په ژبه له موسیقۍ سره یو ځای وویل شو، کوم چې د قمرګلې د شهرت او محبوبیت پیلامه شوه.
دا نوموتی سندرغاړي د ډسمبر په 9 د کاناډا په ټورنټو ښار کې مړه او نن یې د جنازې مراسم په یاد هیواد کې ترسره شول. د یادونې ده چې مخکې به په بېلابېلو برخو کې د مشهورو څیرو تر مرګ وروسته که هغوی به په بهر کې هم مړه شول، په خپل هیواد کې به یې په یاد غونډې جوړېدې او د کارونو ستاینه به یې کېده. خو د افغانستان مشهوره سندرغاړې قمرګله بیا داسې مهال په جلاوطنۍ کې مړه شوه چې تر مرګ وروسته هم په خپل وطن کې یاده نه شوه، نه یې چا دعا واخیسته، نه یې هم نمانځ غونډه جوړه شوه. رحمان رحماني، ازمون رادیو، خوست. Better